کورنۍ ډېره زیاته خفه ده، بچي ژاړي او په یو داسې غم کې مبتلا شول چې یقینا د خلکو نه خو به څه وخت پس دا غم هیر شي، خو د دوی دا غم به ټول عمر تازه. د ګیلمن خبره کوم د هغه کورنۍ چې اوس مهال ډېره په یو دردونکي حالت کې ده. د کورنۍ خبرونه، د کورنۍ نوي تازه ترین اپډیټ تاسو ته در کوم چې کورنۍ په دې باره کې څه وایي چې ګیلمن به داسې څه کارونه کول. د ګیلمن د ژوند حالات ذکر کړي دوستانو. کله چې ګیلمن په بحرین کې او د پی ټی ایم سره ملاتړ اعلان کو، یعنی د دوی دپاره شعرونه ویل، دغه په پښتو باندې او په افغانیت باندې یو ماین سړی و، یعنی زړه پښتنو سره او افغانانو سره لګېدلو. نو هغه چې کله د پی ټی ایم سره یو ځای یووالی اختیار کو، په دغه دوران کې بیا د پسې د پاکستان انټرپول پولیس هم ورغلل او دی پاکستان ته راوستو. هغه دوران کې هم جیل تیر کړو، بیا څه وخت پس هم جیل تیر کړو. اوس د ده د کورنۍ خبرې چې دا کله وفات شو، نو د ده د رور نه چې پوښتنه وشوله چې ته په دې باره کې څه وایې، ستا رور شهید شوی دی، مړ شوی دی. نو ده همدا خبره وکړه چې موږ ګیلمن وزیر د خاورې دپاره وقف کړی چې هغه د دې خاورې خدمت وکړي او هغه د دې خاورې دپاره غږ پورته کړي. هغه په دې لاره باندې لاړو. اوس وایي چې زه هم منظور پښتین سره اوږه په اوږه ولاړ یم، که ما ته هم هر وخت د داسې څه خدمت ضرورت پیښیږي نو زه چابک ولاړ یم او زه نیغ ولاړ یم چې منظور پښتین سره ودرېږم. قدرمنو، یقینا دا یوه ډېره دردونکې خبره ده چې یو رور دی د خپل ځوان او زلمي رور جسد په اوږه باندې خاورو ته کوزوي. دا یقینا چې ډېره زیاته دردونکې خبره ده. د ځوانۍ مرګ د هغه کورنۍ دپاره هم ډېر زیات سخت و، ځکه چې د هغه نه 4 بچي پاتې شول چې پکې 2 هلکان دي، 2 جینکۍ دي او دې نه علاوه د هغه 6 خویندې هم وي. نو یقینا چې د هغوی به د غربت زندگی هم تیریږي. پښتنو ته پکار دی چې د هغه دپاره څه ډونیشن وکړي، د هغه دپاره څه پیسې را جمع کړي، یعنی د هغه د بچو دپاره چې ښه تعلیمونه، ښه درس ووایي او ښه ژوند زندگی تیره کړي. ما غوښتل چې دا تازه ترین اپډیټ تر تاسو در ورسوم. ډېره مننه.